دلته موږ سره رحمت الله زاخیلوال د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل ولاړ ده چې د پیښې عیني شاهد ده. نور پوښتنه به نور جزئیات به له ده نه والو چې هلته څه لیدلي دي. زاخیلوال صاحب که راته ووایي چې هلته څه تېر سو، تاسو څه ولیدل، څنګه د سیمې راووتلی؟ مننه، سلامونه. کله چې زه کابل پوهنتون ته سر راغلم بعض معلومات په خاطر باندې، نو هغه معلومات مې کتابخانه کې جمع کړل. په دغه وخت کې زه راوتلم چې کله مې راوتم دغه حقوقو پوهنځی چې دغه کوم انفجار شوی دا دغه دروازې ته نږدې دی. کله چې دغلته رارسېږم یو انفجار کې داسې غټ انفجار هم نه و، داسې مقناطیسي مین په شکل و. بعد هغې څخه یو څو ډزې وشولې، داسې 20-30 ډزې وشولې. همدغسې چون دغلته دغه بعضې محصلین چې دي عمله لري او ناست طبقه هم دغه ذکر ډېرې زیاتې اوسي، چغې ډېرې زیاتې شولې. بعد هغې نه ما یو خپله 2 ټپیان وکتل زخمیان چې په حرکت باندې وو او اخواته روان. نور مې څه ونه کتل. اوس ما ته هم دونه معلومات نشته. موږ خپل ځان ژغورنې په خاطر باندې کوشش وکړه چې د هغې دروازې نه وځي. نور مې څه ونه کتل، خو 2 دانې زخمیان مې کتل. زما په ګمان چې په ډزو کې به لګېدلي وو او یا به همدغې د مین اثر و. تاسو برید کوونکي ولیدل چې څو نفر او زخمیان تاسو وویلې، که زخمیان وای څو نفره زخمیان به مو لیدلي وي؟ زما تاسو ته خو ما مخکې مې ویلې چې دا خو تصادف او تصادف چې څه پېښ شي سړي رواني حالات ښه نه اوسي. موږ د ځان ژغورنې په فکر کې موږ ډېر متوجه نه شولو، خو 2 زخمیان مې وکتو چې هماغه ځای کې موجود وو. ستاسو څوک اوس خپلوان څوک پوهنتون کې پاتې دي تر اوسه بند که نه؟ او زموږ یو ورور دی، تلیفون یې کار نه کوي، هغه په پښتو ادبیاتو کې دی. څونه چې زه فکر کوم اکثریت محصلین د پوهنتون نه وتلي دي. صرف دغه ځای کې دغه حقوقو پوهنځي او دغه دروازه کې چې دغه ځای کې یو څه تعداد به ایثار پاتې وي، مګر څونه چې زه فکر کوم نو ټول اکثره محصلین دغه کابل پوهنتون ډېر غټ پوهنتون دی، 100 جریبه ځمکه لري. محصلین یې هم 140 زره دي که 110 زره دي. نو دوی یې دپاره 4 دروازې هغه کړي دروازې لري. نو هغه 3 دروازې چې دي هغه فعالې دي. هغې باندې د اوس هم محصلین هغه موږ په تماس کې د خپل ملګرو سره. اکثریت ملګري مو د هماغه دروازو نه وتلي دي. ډېر کم شاګردان دي، ډېر کم محصلین دي چې اوس ایثار دي. ډېره مننه. سلامت سئ. بله، سلامزوی صاحب که دا راته وایي چې اوس د سیمې کې وضعیت څنګه دی؟ امنیتي ځواکونه دغلته ورغلي، سیمه یې کالابنده کړې ده او ډزې اوس شته او که نه؟ سلامزوی صاحب که زما غږ اورئ، که وروستي جزئیات داسې وایي چې په دغه سیمه کې اوس ډزې روانې دي او که نه امنیتي ځواکونه راغلي؟ دلته د برید سیمې ته امنیتي ځواکونه راغلي دي. فعلا دا سیمه ټوله د خپل کنټرول لاندې راوستې. څنګه چې لیدونکو د عیني شاهد خبرې مو اورېدلې، محصلین اوس له نورو 3 دروازو نه د وتو په حال کې دي او ډېر کم شمېر یې هم دلته دننه په پوهنتون کې پاتې دي. فعلا وضعیت کنټرول ده. نو ولیدل شي چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې وړاندې لاړ شو تر څو سیمه له نږدې وګورو. بله، سلامزوی صاحب داسې ویل کېږي چې دلته نن یو نندارتون پرانیستل کېده او دلته د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم په دغه غونډه کې ګډون کړی او ځینې نور چارواکي. ستاسو معلومات څه دي؟ دغلته دغه لوړپوړي چارواکي ژغورل شوي یا وتلي دي له دې سیمې او که نه اوس هم همدلته دي؟ دغه نندارتون ته چې کوم چارواکي راغلي دي د دې په اړه تر اوسه پورې مشخص معلومات نشته. موږ سره چا معلومات هم نه دي شریک کړي چې دلته آیا دغه چارواکو ته هم څه زیان اوښتی نه دی اوښتی، خو دا موږ هڅه کوو چې دغه جزئیات ترلاسه کړو، بیا به یې له لیدونکو سره شریک کړو. سلامزوی صاحب که دا راته وایي داسې ویل کېږي چې دغلته بریدګر ورنوتي، انتحاري بریدګر دی او هلته یې ځینې چاودېدونکو توکو ته هم چاودنه ورکړې ده. ستاسو باوره تاسو په سیمه کې هستئ، هلته به مو لیدلي چې دغه بریدګر انتحاریان ول او که همداسې بریدونه یې کړي یا چاودنې کړي یا ډزې روانې وي او وروستي جزئیات د تلفاتو که راته وایي؟ عیني شاهدان خو وایي چې لومړی په دروازې مخه کې چاودنه رامنځته شوله، وروسته له هغه نه یو شمېر برید کوونکي پوهنتون ته دننه شول.
نو دا معلومه نه ده چې دغه برید په کومه موخه ترسره شوی ده وروسته به معلوم سي چې دغه د برید هدف څوک و او په څه هدف ترسره کېده. بله که وروستیو کې دا راته وایي چې داسې ویل کېږي ځینې محصلین د بېلابېلو دروازو لخوا وتلي خو په یوه دروازه کې چې د حقوقو ښوونځی دی دغلته ځینې محصلین ګروګان نیول شوي دي او برید شوی دی خو ځینې محصلین پاتې دي. په دې اړه ستاسو جزئیات څه دي؟ یو شمېر محصلین خو د عیني شهیدانو په وینا چې کله چې برید کوونکي دننه پوهنتون ته راغله نو محصلینو باندې ډزونه وکړل او یو شمېر ټپیان سولو خو ډېری شمېر محصلین له نورو دروازو څخه وتلي دي او یو محدود شمېر یې دلته په پوهنځیو کې بند پاتې دي. خو امنیتي سرتیري هڅه کوي چې دوی هم له نورو دروازو پوهنتون له نورو دروازو څخه وباسي. بله ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په کابل پوهنتون د برید کې زموږ همکار کابل پوهنتون ته ورغلی او دغه وروستي جزئیات یې تاسو ته وړاندې کول. لا هم بیا هم له زموږ همکار میلویس سرمزوی سره به په اړیکه کې کیږو او وروستي جزئیات به له ده څخه اورو. په کابل پوهنتون ته وسلوال ننوتلي او دا مهال د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده خو زموږ همکار میلویس سلامزوی وایي چې اوس سیمه مهار شوې او جنګ ودرېدلی دی او امنیتي ځواکونه ورغلي سیمه کلابنده شوې ده. اوس هم ورځو یوې لنډې دمې ته له دمې وروسته به د 12 بجو خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.